پکتیا کې له پوهنې بهیر سره د ولسي مرستو دوام. دلته په مرکز ګردیز کې د راستنو شویو کډوالو پنغالي اوسیدونکو له خپل توان سره سم په شخصي لګښت د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه کړه چې پرې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د سیمې مشران وایي په دې ښوونځي کې شاوخوا 1500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له دې وړاندې تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه زده کړې کولې. دوی د پوهنې ریاست مسؤلین له دې امله پر دوهګوني چلند تورن کړل چې له تیرو څو کلونو راهیسې تر اوسه ورته د ښوونځي لپاره د شته ستونزو د هواري په برخه کې اقدام نه دی کړی. وزیر صاحب معارف غاکوم چې په پکتیا ولایت کې مرکز ګردیز کې د بنوزاوی د مهاجرینو شراک د مکتب په حال ځان خبر کړه. تقریبا 1500 شاګردان 14 کاله کې چې د شنه اسمان لاندې په سره لمر ګرد او غبار کې خپل تعلیم ته دوام ورکوي. ولدا معرف ته په دې سات په بدلای مې کوم د دارا بیتاره کدي پکتیا ټول کوي په مورسیا کا کور میرنګویا کا مو مرګویا اته بچي سار په ولاس تخپنی وینا ویل کوم قرباني کوم. د مکتب چې کوم دی دا لګښت مونږ په خپله کړی. ما غریب ته څو کراته مونږ لوړ یو مشران وی راغلي دي خو مونږ سره چا کومه همکاري نه ده کړې د مکتب په باره کې. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی سردار خان ملنګزوی هم پوهنې برخه کې د راستنو شویو کډوالو کم د زده کوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې په دې پنغالي کې د ګاونډي هیواد پاکستان له بېلابېلو سیمو مهاجر راستانه شوي نو په کار وه چې لومړی باید دوی ته د زده کړو لپاره امکانات برابر شوي وای. ټول حق ولته دوی د مهاجرینو وو چې دلته راغلي وای باید دوی تعمیر وته جوړ کړی وای دلته د زده کړې لپاره موقع مساعده کړې وای خو بدبختانه چې دغه معرف دوی ته توجه نه ده کړې. نو زه د معرف رئیس نه په وزیر نه دغه کام چې زرته زره ده دوی ته د معرف په برخو کې د تعمیرو په برخو کې او د استادانو په برخه کې دوی ته د مشکلاتو د پای ټکی کېږدي او دوی ته رسیدګي کوي او د دوی کومه مشکلات چې دا زه تاییدوم بالکل دوی مشکل لري. په ورته مهال د پوهنې ریاست مسؤلین د دوهګوني چلن خبره ردوي او وایي دوی په متوازنه توګه په ښوونځیو کې د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. د څو کاله چې دغه متوسطه بنوزي مهاجرین دلته آبادي قرطاسي کومک موږ ورسره کوو کتابونه موږ ورکوو د معلمانو یا د استادانو معاش د معرف په غاړه ده نو دغه ټول امکانات آینده کې به هم کوو او اوس هم کړي. تعمیر هم د موږ په غاړه ده خدای چې موږ په هر شي کې خپل کوډ لرو او دا ټول انکشافي دهات ته د وزارت او د رئیس جمهور په حکم باندې ورغلي دي. کېدای شي پاینده کې د دې پر رقم نور مکتبونه هم جوړ شي. دا په داسې حال کې د چې روان کال له پوهنې بهیر سره د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړېدو ځمکې ورکړې قرطاسي او نورو توکو په برخه کې 23 میلیونه افغانۍ ولسي مرسته شوې ده.